سلامونه د لندن دی د بي بي سي پښتو ټلویزیون نړۍ دا وخت ګورئ. نننۍ خپرونه کې مو کندهار کې پر بهرنیو ځواکونو ځانمرګي مرګ ژوبله اړولې او د هرات بیګاني برید کې بیا د مرګ ژوبلې بېلابېلې خبرې خو رسمي شمېرې د وژل شویو شمېر 10 کسان ښیي. د خبریالانو لپاره دریم تر ټولو مرګونه هیواد. خپرونه کې ګورو چې مکسیکو کې خبریالان څنګه کار کوي، بیا پر افغان خبریالانو هم غږیږو. خبرونه کې دا هم راسره کتلی شئ. چین کې د ناوده ښځینه هګیو پر کنګلولو بندیز له امله د ماشومانو زیږون ځنډولو پلان کې لیواله ښځې بهر ته مخه کوي. موږ یې د یوې کیسه اورو. او په روسیه کې د کوترو ساتل، اوس چې مینوال کم دي، د 2 کسانو کیسه ګورو چې لا اوس هم دغه مرغان ساتي. جوړ تازه نړۍ دا وخت کې پر دې سربیره لنډ خبرونه لرو، له لوبو او سپورټي پرمختیاو مو هم خبرو هیله ده راسره اوسئ. افغانستان کې د ناټو ماموریت وایي کندهار کې پر یو کاروان برید شوی او مرګ ژوبله یې وراړولې، خو وایي له معلومات په اړه راغونډوي. له دې مخکې افغان چارواکو ویلي وو د موټر بم ځانمرګی برید و او د کندهار د امان په شوراندام کې د بهرنیو پر یو کاروان شوی دی. طالبانو ویلي برید دوی کړی او بهرنیانو ته یې د مرګ ژوبلې ور اړولو دعوه هم کړې ده. بل پلاو هرات کې د شیعګانو پر یو جومات له مرګوني برید یوه ورځ وروسته هم پیښه کې د مرګ ژوبلې په اړه بېلابېلې خبرې کېږي. د رسمي شمېرو له مخې د برید کې نږدې 10 کسان وژل شوي او 80 نور ټپیان دي. خو د سیمې خلک د مرګ ژوبلې کچه لوړه بولي. د قربانیانو کورنیو ویلي 3 ورځې به ویر کوي. نور حال د محمد قاضي زاده په ریپورټ کې. د ناپوځي کسانو د وژنې په لړ کې دا ځل هرات راګیر شو. تیره شپه د هرات ښار په سویل کې د شیعه میشتو اوسیدونکو په سیمه کې د جوادیې پر جومات هغه مهال وسلوال برید وشو چې خلک د ماښام لمانځه ته راغونډ شوي وو. د ځینو ټپیانو حالت د اندېښنې وړ و او ایران ته ولېږدول شول. تنها موږ په هرات کې یوازې یو عملیات خانه لرو او تاسې وګورئ په دا یو انفجار چې په هرات کې سو تقریبا 93 خلک 93 شهیدان او مریضان مو درلوشت دي او تاسې وګورئ چې موږ په څه جنجال کې په دې اخته یو. دا نور مریضان چې مثلا درته بستر او نور موږ ګډه سره رخصت مو کړل چې لپاره چې موږ ځای نه لرو. ځای مو مشکل ده، اصلي ځای مو دا مشکل ده او موږ نیاز لرو چې په هرات کې یو ایمرجنسي شفاخانه ولرو چې د ټولو امکانات او د ټولو مثلا مریضان چې هلته راولي د دوی نیازمندي سره موږ وکولی شو چې ځواب ورکړو. خو ډیری مړي او ټپیان د هرات دولتي مرکزي روغتون ته یوړل شول. د چاودنې د سیمې خلک وایي چې د تلفاتو کچه تر هغو ډیره ده چې دولت ادعا کړې، خو په رسمي شمیرو کې بدلون یا توپیر نه دی راغلی. ویل کېږي چې 29 کسان وژل شوي او 4 تنه نور ټپیان دي. دلته په دې روغتون کې تیره شپه بیړنی حالت و. د امکاناتو تشه او د ځای کمښت محسوس و، خو چارواکي وایي چې له تیرې شپې د پیښې نه یې ډېر څه زده کړي. عیني شاهدان وایي 2 وسلوال جومات ته دننه شول او په سړه سینه یې لومړی ډزې وکړې او بیا یې لاسي بمونه وکارول او په پای کې چاودنه وشوه. ما اودس کاوه چې برید وشو. لومړی د جومات 2 ساتونکي ووژل، چاودنه وشوه او په لمونځ کوونکو یې لاسي بمونه واچول. دغه برید ولسمشرۍ ماڼۍ وغنده او د اسلام ضد عملیه وباله. د قربانیانو کورنیو بیا د حکومت پر امنیتي وړتیاوو نیوکې لرلې او د سوله ییزې اعتراضي غونډې تکل یې وکړ. تل ویل کېږي چې موږ امنیتي پلانونه لرو، خو دا پلانونه نه عملي کېږي، یوازې د کاغذ پر مخ پاتې کېږي. د قربانیانو کورنۍ او خپلوانو 3 ورځې ماتم اعلان کړی. د طالبانو وایاند د برید غندلی او تر اوسه د دې برید پړه چا په غاړه نه ده اخیستې. محمد قاضي زاده، بي بي سي، هرات. داعش ډلې د هرات پر جومات د تېرې شپې د برید پړه پر غاړه اخیستې او وایي د برید دوی کړی دی. او که غواړئ چې په دې اړه نور معلومات وګورئ، ورتلی چې زموږ پر ویبپاڼه یې موندلی شئ BBC پښتو ټکی کام ته ورشئ. خبرونه کې یو څو نور لنډ خبرونه.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن وایي هیواد یې شمالي کوریا غلیم نه ګڼي او پیونګیانګ کې د رژیم د بدلون په لټه کې نه دي. ښاغلي ټیلرسن خبریالانو ته وویل واشنګټن له شمالي کوریا سره خبرې غواړي خو د بالستیکو توغندیو ازموینه امریکا ته د نه منلو یو ګواښ په توګه بلل کیږي. پر همدې مهال ولسمشر ټرمپ د وینزویلا دوو مخالفو مشرانو د سملاسي خلاصون غوښتنه کړې چې پرون سې شنبې 9 نیول شوي او سیاسي بندیان یې بللي دي. ښاغلي ټرمپ ویلي دی به د وینزویلا ولسمشر نیکولاس مدورو په شخصي ډول د لیوپولډو لوپیز او انټونیو لیدزما د روغتیا او خوندیتابه مسؤل وګڼي. د اپل مشر ټیم کوک ویلي شرکت چین کې د هغو اپونو له درولو پرته کوم بل غوراوی نه لري چې د هیواد کې کاروونکو ته له سخت انټرنیټي سانسوره د تېرېدو لار پرانیزي. د ویلي د ټکنالوژۍ د شرکت به د مجازي شخصي شبکې یا وی پی ان له وړاندې کولو لاس نه وای اخیستی خو که د چین قانون ته باید غاړه کېوای. د ډیرو شمیرو له مخې مکسیکو یوازې له سوریې او افغانستان وروسته نړۍ کې د خبریانو لپاره دریم تر ټولو خطرناک ځای ګڼل کیږي. 2014 کال 11 خبریالان وژل شوي وو او سږنی کال یې له وړاندې 7 تنه وژل شوي دي. ډېر کم داسې پیښیږي چې وژونکي د عدالت ته وکاږل شي. ډیری ځایي خبریالان هم د ورانکارو نشه یي ډلو او هم د فاسدو امنیتي ځواکونو له لوري له ویرونو او تاوتریخوالي سره مخامخ وي. نو دوی خطرناکو ساحو او چاپیریال کې څنګه فعالیت کوي؟ راځئ د ریپورت کې کیسه وګورو. ایلی اوینا پر سیمایي رادیو سهارنۍ خبرونه وړاندې کوي. په سر ټکو کې دا خبرونه دي. د یوه بانک د غلا خبر، د نشه یي توکو په تړاو له تاوتریخوالي آرامه شپه او د پخواني والي کیسه چې ښایي بهر ته وشړل شي. دا د مکسیکو په یوې تر ټولو خطرناکې سیمې ویراکروز کې عادي کیسې دي. له خپرونې وروسته ایلي ځینې هغه کیسې راوښودې چې په خپرونه کې وړاندې کړې وې. د ډزو تر ښخولو ټولې کیسې په یوه موضوع دي. په سیمه کې د زیتاس او د جلیسکو نیو جنریشن په نامه د دوه مخالفو قاچاقیانو ډلو ترمنځ حالت په خرابېدو دی. په ورځ کې یوه وژنه عادي ده. موږ باید د پیښې سیمې ته ولاړ سو نو هڅه کوو چې د خبریالانو یوه ډله جوړه کړو. رسنۍ مو ښایي غوښتنه ولري چې ځانګړی رپورټ جوړ کړو خو زموږ ژوند په خطر کې وي او یوازې ورتګ له خطره ډک دی. وروستۍ بیلګه له ښاره بهر یوه سیمه کې ډله ییزه وژنه وه. پر پیښې د رپورټ جوړولو پر مهال یوه پولیس ایلۍ ډېره ویرولې وه او کله چې شکایت کړی و نو پر انټرنیټ د وژلو ګواښ ورته شوی و. زه په رښتیا بیرېدلې وم. پر ټولنیزو رسنیو مې خپل ټول اکاونټونه بند کړه. ټویټر، فیسبوک، خپل انځورونه، هر څه. ډېرو مکسیکوي خبریالانو د نشه یي توکو د قاچاقیانو د پیښو په راپورټولو ډېرې لویې بیې پرې کړي دي. د نامتو خبریال هاویر ویلډز په شان چې له خپل دفتره بهر په ډزو ووژل شو. خو د نشه یي توکو د قاچاقیانو ترمنځ پر تاوتریخوالي رپورټ جوړونکو خبریالانو ته ګواښ یوازې د دې ډلو لخوا نه بلکې د امنیتي ځواکونو لخوا هم کیږي. کله چې د هاویر ویلډز په شان یو خبریال وژل کیږي په دې معنی ده چې د پیغام رسونکو په وژلو نورو ته پیغام رسول کیږي. هاخوا په ویراکروز کې د ایلی اوینا لپاره د نشه یي توکو پر سر له جګړو پرته یوه ورځ وه. ایلی خپل ورځ پر سړک د پرېښودل شوي موټرو په هکله پر رپورټ جوړولو تېره کړه. مخکې له دې چې د نشه یي توکو پر سر جګړې ډېرې شي خبریالانو به پر ورته کیسو رپورټونه جوړول. د مرګونه هیڅ کله نه ختمیږي او ځینې وخت له ځانه پوښتو چې نور څه کولی سو خو دوی لا هم موږ وژني. خو نن سبا د همکارانو وژل کېدل د دندې یوه برخه ګرځېدلې. ایلی د خپلې ځوانې کورنۍ په هکله فکر کوي او نه غواړي چې دنده یې د مرګ سبب شي. ایلی هڅه کوي په ډیر پام له خوندي لارو د هغه څه په اړه چې په ویراکروز کې پیښیږي رښتینی راپورونه جوړ کړي. د خو مکسیکو کې د خبریالانو حال و چې اوس په نړۍ کې دریم د خبریالانو لپاره تر ټولو خطرناک هیواد بلل کېږي. افغانستان کې هم د خبریالانو پر وړاندې تاوتریخوالي پیښې زیاتې شوې او د دغه هیواد د خبریالانو د خوندیتابه کمیټه وایي د تیر کال په پرتله د تاوتریخوالي د ډول پیښو کې 15% زیاتوالی راغلی چې هم حکومت او هم وسوالې ډلې پکې لاس لري. یوازې سږ کال د وسلوالو مخالفانو لخوا 10 تنه خبریالان وژل شوي دي. ارې احمدزی کابل کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې لغړي عبدالقدیم یار سره په همدې اړه خبرې کړې دي. خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالو شمیر متاسفانه سږ کال هم لوړ ده او له بعده مرغه چې بیا سږ کال نظر نورو کلونو ته یعنې د 14 کلونو ته د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالو شمیر
د قضیو شمیر ډېر لوړ ده. سږکال موږ د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالو 73 پیښې ثبت کړي دي، یعنې د کال په لومړیو 6 میاشتو کې، چې دا د تیر کال د همدغه مودې په پرتله 15% زیاتوالی ښیي. تیر کال دا وخت موږ د خبریالانو په وړاندې تاوتریخوالي 54 قضیې ثبت کړي وي، چې سږکال 15% دغه قضیې زیاتې شوي یا دا تاوتریخوالی زیات شوی ده. ویاړ صاحب، د دې تاوتریخوالو عوامل څه شی دي؟ په افغانستان غوندې یو هېواد کې ګڼې ستونزې کیدای شي، ګڼ لاملونه کیدای شي، خو دوه عمده فکتورونه چې یو حکومت ده او بله خوا د حکومت مخالفین دي. د حکومت له اړخه چې کوم تاوتریخوالي له خبریالانو سره کیږي، د هغو عمده لامل همدا ده چې خبریالان تر ډیره پورې هغه څه کوي یا هغه خبرونه خپروي یا هغه ریپورټونه خپروي چې حکومت نه غواړي، یا حکومتي افراد چې خصوصا په فساد کې ښکېل وي هغوی د دې طرفداره نه دي چې دغسې موضوعات خپاره شي د میډیا له لارې. بل اړخ ته بیا د دولت مخالفین دي. دولت مخالفین بیا تر ډیره پورې غواړي چې دغه د رسنیو کې رسنیو کې کومه محتوا خپرېږي دغه کنټرول کړي، دا په خپل لاس کې واخلي. یعنې په دې معنا چې دوی هغه فرمایشي خبرونه یا هغه فرمایشي موضوعات خبریالانو ته ورکوي یا رسنیو ته ورکوي، او هغوی بیا له دې سره مخالفت کوي یا یې نه خپروي یا په یو ډول له دې نه ځان یې وخواته کوي. بیا دغه وخت کې خبریالان له هغه اړخه له ګواښ سره مخ کیږي. متاسفانه چې همدغه دوه فکتورونه بیا تر ډیره د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالو لامل هم ګرځي. فکر کوئ چې دولت د رسنیو خوندیتوب ته پام نه کوي که په ټوله کې امنیتي وضعیت خراب شوی؟ دغه دواړه علتونه پکې شامل دي. له یوې خوا که د دولت په خپله په دولت کې موجود کسان یا حتی دولتي زورواکي ورته ویلی شوي، حتی هغه کسان چې په یو طریق له دولت سره اړیکې لري، هغوی زورواکي حتی غیر مسؤله وسلوال چې دي، دوی ټول په مجموع کې په یو نوع د حکومت تر چوکاټ لاندې دي یا د حکومت تر اثر لاندې، خو بیا هم د تاوتریخوالو لامل دوی په دې باندې کېږي چې هلته دوی یو خو باور نه لري د بیان په ازادۍ باندې، له بل اړخه بیا مخکې نوې خبره چې ما ویلې چې دوی دغه فساد له افشا کېدو نه ډارېږي، ځکه چې دا فساد تر هغه اندازې پورې زیاته متاسفانه په حکومتي ادارو کې چې دوی د پټولو هڅه کوي. یو کله چې خبریال بیا د دې د برملا کولو لپاره کار کوي، نو دلته دوی طبعا له ستونزو سره مخ کېږي. له بله خوا امنیتي ستونزې هم دي. طبعا څومره چې په افغانستان کې ورځ په ورځ امنیتي ستونزې ډېرېږي، له هغې سره جوخت د خبریالانو په وړاندې هم د تاوتریخوالو او د تهدیدونو کچه ورسره لوړېږي. کابل کې د افغان خبریالانو د خوندیتابه کمیټې غړی عبدالقدیم ویاړ و، او د دې اونۍ ستاسې غږ خپرونه کې چې سبا پنجشنبه زیارت خپرېږي، پر دې خبرې کوو چې کانکور یا د پوهنتون زده کړې ته د رسېدو ازموینه کې پاتې شویو ځوانانو ته ستاسو په فکر ښه لار څه ده؟ بل کال بیا ازموینه که بل چیرې زده کړه او یا هم د یو بل کسب زده کړه؟ نو کولی شئ که غواړئ چې د خپرونه کې راسره برخه واخلئ، ورتلی شئ زموږ پر فیسبوک او یا هم ټویټر پاڼو خپل نظرونه راته پرېښودی شي چې بیا به موږ خپرونه کې راواخلو او در سره شریک کړو. د بي بي سي پښتو نړۍ دا وخت خپرونه کې راسره ملګري. اوس خپرونه کې لږ دمه کوو چې راستنیږو د یوې چینایي ښځې په اړه ریپورټ لرو چې غواړي امریکا ته تللې ده او هلته خپلې هګۍ کنګلوي، او دغه راز د دوو روسانو کیسه هم لرو چې کوترې غواړي. د روسیه کې یو وخت د کوترو کیسه وه. نو خپرونه کې اوس دمه بېرته راستنیږو، راسره اوسئ. د بي بي سي پښتو نړۍ دا وخت بیا هم ستړي مه شئ. د نن د سهار خبرونه مو یو ځل بیا. کندهار کې پر بهرنیو ځواکونو د موټر بم ځانمرګی برید شوی. ناټو وایي مرګ ژوبلې وراړولې، خو لا یې شمېرې نه دي خپرې کړې. او مکسیکو کې چې د نړۍ خبرونو لپاره له سوریې او افغانستان وروسته درېیم تر ټولو مرګونه هېواد دی. ډېری ځایي خبریالان هم د ورانکارو نشهیي ډلو او هم د فاسدو امنیتي ځواکونو له لوري پکې له ویرونو او تاوتریخوالي سره مخامخ دي. د چین قانون ناوده شویو ښځو ته اجازه نه ورکوي چې خپلې هګۍ کنګل کړي، چې له امله یې لیواله ښځې د درملنې په موخه او لټون پسې بهر ته
مخه کوي. دغه ښځو لپاره امریکا تر ټولو مشهور منزل بلل کیږي، خو دا چاره ښایي ورته په $100,000 تمامه شي. یو 30 کلنه منمن د انځور اخیستو یوې سټوډیو څښتنه ده او د بي بي سي چینایي څانګې له بیجینګه تر لاس انجلسه د شپږ میاشتنۍ پروژې پر سفر ملګري شوي چې دا پکې غواړي له 10 زیاتې خپلې هګۍ وساتي. ما مې له خپل ملګري سره په 2011 کال کې رسمیاتي ژمنه درلوده، خو له قانوني پلوه زه مجرده پاتې شوم. مور او پلار مې ډېر ملاتړي دي. ملګري مې ویل سمه ده چې کله مې ورته وویل غواړم خپلې هګۍ کنګال کړم. نن سبا ښځې ډېرې خپلواکې دي، خپلې دندې او خپل ژوند لري. کله چې پوه شوم په چین کې د مجردو ښځو لپاره دا ناقانونه ده چې خپلې هګۍ کنګال کړي، حیرانه شوم. باور کوم مجردې ښځې د دې غوراوي حق لري چې ماشومان لرلی او یا هم کله زیږولی شي. هر څه په بکسونو کې دي او زه چمتو یم چې سبا ولاړه شم. له 10 ساعتونو مزل وروسته منمن لاس انجلس ته راورسېده. ډاکټران باید د هګیو وده په احتیاط وڅاري. منمن باید ځان ته هره ورځ د هورمون ستنه ولګوي چې د هګیو وده ګړندۍ کړي. دا مې په لاس انجلس کې 14مه ورځ ده او ځان ته مې له 10 ډېرې ستنې لګولې دي. ګوره ګېډه مې لکه د میندوارې ښځې داسې ده. په تیرو 2 ورځو کې ډېره غټه شوې ده. هلته پرې له 10 ډېر داغونه دي. دا کومه ټوکه نه ده. 2 اونۍ مې کړاو ګاللی دی او برای مې تر مخ ده. اندېښنه مې دا ده چې څومره هګۍ به کارېږي او یا دا چې خوب نشم. بېګا شپه مې ډېر فکر پرې کړی دی. په راتلونکو 2 کلونو کې د ماشومانو درلودو پلان نه لرم، نو غواړم په امریکا کې خپلې هګۍ وساتم چې بیا به هم په ښه حالت کې وي. د هګیو له کنګالولو وروسته به ډېر اندېښمنه نه وم او د عمر په دې پړاو کې خپلو ارمانونو ته د رسېدو زیار ایستلی شم. زه به چمتو یم چې راتلونکو ماشومانو ته مې ژوند ځانګړی کړم. باوري یم چې زه به ښه مور وم. خبرونه کې اوس بیا هم یو څو نور لنډ خبرونه. د سیف د چلډرن یا د ماشومانو خوندیتابه خیریه ټولنه وایي یمن کې له 1 میلیون زیات ماشومان ځکه له کولرا ناروغۍ د مړینې لوی خطر سره مخامخ دي چې خوارځواکي شوي دي. دغه هیواد کې 2 کلنې کورنۍ جګړې سخت بشري کړکېچ پېښ کړی چې یمن ورسره د لوږې پر څنډه دی او نږدې 1.5 میلیون وګړي پکې په کولرا اخته دي. تمه ده د جرمني ګاډو جوړولو صنعتګران نن له سیاستوالو سره یو غونډه کې د ډیزل او غاز ایستنې کمولو یو پلان پر سر سره سلا شي. دا خبرې چې برلین کې کیږي موخه د ډیزلو له غازو وتلو له رسوایۍ وروسته د ښاري ککړتیا کمول او هم د نړۍ ځینو لویو ګاډو جوړونکو د نامه ښه کولو هڅه ده. او 50 امریکایي جنرالانو، سمندروالو او نورو جګپوړو چارواکو یو پرانیستی لیک لاسلیک کړی چې پاوځ کې پر جنس اوښتو خلکو یې بندیز لګولی دی. دوی وایي پاوځ به له وړتیاو بې برخې کیږي او نور به اړ کړي چې د دروغو ژوند وکړي. اټکل دی ښایي 7,000 جنس اوښتي کسان امریکا کې د خدمت فعالیت کوي. د افغانستان کونړ کې خلکو له چارواکو غوښتي چې په سیندونو کې د زلمیو پر لامبو بندیز ولګوي ځکه چې ډېر ځوانان ډوبیږي. په دې تړاو د بي بي سي پښتو ماښامنۍ راډیویي خپرونه اورېدی شي چې نن پکې داود جنبش در سره ملګری دی. دا خپرونه د کابل پر 9 او د پېښور پر 8 بجو خپرېږي. نو هیله ده واورئ او هم دا اوس د بي بي سي پښتو راډیویي د تلویزیوني خپرونه هم پر راډیو خپرېږي. په خبرونه کې د لوبو سپورټ خبرونه هم رااخلو. د اولمپیک 8 ځله اتل یوسین بولټ بي بي سي ته ویلي که ځغاستونکي د درمل کارونې ته دوام ورکړي دا سپورټ ښایي ورسره ومري. بولټ به د خپل لوبیز ژوند وروستۍ سیالۍ لندن کې نړیواله تلولۍ کې کوي چې دا یکشنبه دلته پیلیږي. دی وایي تر ټولو ټیټې کچې ته له رسېدو وروسته ځغاستونکي اوس باید مخ پر وړاندې لاړ شي.
موږ اوس په سم لور روان یو. مخته ما ویل چې سپورت تیر کال او 2 کال وړاندې په بد حالت کې وو، نو اوس پرمختګ کوي. فکر کوم اوس په سم لور روان دی. که لوبغاړي په دې پوه شي او همداسې وساتي دا لوبه به ختمه کړي او بیا به دوی بیکاره وي. او په دې هیله یم چې لوبغاړي به دا خبره درک کړي او دا سپورت به پرمخ لاړ شي. فوټبال کې بیا نیمار نن د برسلونا روزنې ته رسیدونکی دی او ښایي دای ورسره وروستی ځل وي. دته یې له کلبه د وتو زرغون څراغ ورکړل شوی. په تیل شوی دای به د 200 میلیونو ډالرو نړیوال ریکارډ تړون کې پاریس سان جرمان ته ولیږدي. د برازیل دغه نړیوال لوبغاړي د خپلې لوبډلې ملګرو ته ویلي غواړي له برسلونا لاړ شي او روزونکي ارنستو والوردو اجازه ورکړي چې تمرین ته دې نه ورځي او د خپل راتلونکي چارې دې سمبال کړي. بیا هم له فوټبال سره تمیږو. د انګلستان ښځینه لوبډلې روزونکی مارک سامسن وایي سیوبان چمبرلین د اروپا ښځینه اتلولۍ کې تر ټولو ښه ګول ساتونکې اوس ورسره پاتې ده. لومړی غوراوی چې کارن بارډزیلي وه د یکشنبې په ورځ یې د فرانسې پر وړاندې لوبه کې له خپلې ملګرې سره ټکر کې پښه خوږ شوې. په دې معنا ده چې چمبرلین به سبا نیمه پایلوبه کې د هالند پر وړاندې لوبه کوي. بله نیمه پایلوبه کې اتریش د دنمارک پر وړاندې مخامخ دی. د مرغانو ساتلو سره ښایي د ډیرو جوړوي. روسیه کې بیا هم د کوترو ساتل یو وخت په پراخه خپره بوختیا وه، خو نن سبا بیا دغه هیواد کې ډیر کم داسې څوک لیدل کېږي چې دا مرغان دې ساتي. دې رپورټ کې د 2 بیلو کسانو کیسه ده چې له کوترو سره مینه کې سره شریکان دي. د ښارونو اوسیدونکي کوترو ته د وزر لرونکو موږکو په سترګه ګوري، خو په مسکو کې داسې خلک هم شته چې کوترې ورته یو خاص ځای لري. ویکټور کوتوی د خپلې کورنۍ دریم نسل دی چې کوترې ساتي. خپل ماشومتوب یادوي، هغه وخت چې د کوترو د ساتلو زرین پیر و. هغه مهال به خلکو په هر کور، برنډه او د هرې کړکۍ په خوا کې کوترې ساتلې. خو اوس هر څه ډیر ګران دي. ډیر قوانین او مقررات د کورونو او اورلګېدنې د مخنیوي لپاره جوړ شوي. ویکټور برقي دی، ډیره ګټه وټه نه لري. کله چې په دې نږدو کې تقاعد وکړي غواړي چې له مسکو بهر داسې ځای کې واوسیږي چې وکولی شي چرګان، سویې او کوترې وساتي. خو نږدې د مسکو ختیځې خواته په یوه کلي کې د کوتر یو بل شانته کور دی. څښتن یې یو میلیونر سوداګر ویکټور خارلاشین دی. له ماشومتوبه مې له کوترو سره داسې مینه وه لکه یو نقاش چې له خپلې نقاشۍ او یا هم یو معمار یې له ودانیو سره لري. او زه له خپلو کوترو سره هم داسې مینه لرم. زه د ښایست مینهوال یم او کوترې ډېرې ښایسته وي. دا ښایست دی او ژوند ښایسته. دی نه وایي چې د 15,000 کوترو لپاره پر دې ښایسته کور یې څومره پیسې لګولي، خو دا په روسیه کې یو له ډېرو لویو کورونو دی. له بده مرغه په کورنۍ کې بل هیچا ته هم د کوترو ساتل په زړه پورې نه دي. دی ډېر اندېښمن دی او اندا چې د خپلو کوترو د خوندیتوب لپاره غواړي خپل وصیت بدل کړي. همدا ژوند دی نو کله چې په اسمان کې د وریځو په څیر د کوترو ډلې ګوري. او د خبرونې په شیبو کې راځي هانګ ته ورشو چې د هنري نندارتون یوې برخې په توګه نن وکټوریا بندر کې میلیونونه پوکانۍ وځول شوې. د پرانیستې فضا کې د جاپاني هنروال شینجي اوماکي تر ټولو تازه نندارتون دی. د پروژه چې د یاد بیا زیږون بلل کی 3 متره لوړ شپږ پوړیز ماشین پکې کاروي چې هره دقیقه کې 10,000 پوکانۍ شني. دا ماشین هر 15 یا 20 دقیقو کې 15 لیټره پوکانۍ سره ګډوي. ماشومان هم پکې خوشاله وو. خبرونه مو د نن همدومره، بل مصابه ده. لوی څښتن مو مال وخت مو نیکمرغه.